بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا مؤمن بندا خویونه بیانیدو د قرآن او د حدیث په رڼا کې د دې لپاره چې دا خویونه او دا صفات او دا اخلاق موږ په ځان کې راولو، ځکه چې دا هغه مؤمنان دي، هغه د الله بندگان دي چې دوی ته الله د دنیا او د آخرت خیر ورکوي، او دا هغه مؤمنان دي چې الله رب العزت صفت کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د دوی شان بیان کړی. نو دا د هر مسلمان ارمان دی چې زم په دغه اوچتو خلکو کې شمار شو، خو کار صرف په ارمانونو باندې نه کیږي، لکه څنګه چې الله قرآن کې یو ځای کوي: لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب. خبره د دې نه ده چې صرف تاسو به ارمانونه کوئ یا د اهل کتاب و ارمانونه دي. ټولو به وي اهل کتاب به وي موږ به جنت ته ځو، او یهودو به وي موږ یو څو ورځې به په جهنم کې یو، بیا به لاړ شو جنت ته. نو الله رب العزت وایي چې خبره د ارمانونو نه ده، خبره د عمل ده، خبره د کردار ده. نو صرف په ارمانونو باندې کار نه کېږي چې یاره ما ورته دا غواړو چې موږ په هغه خلکو کې شمار کړی شوی کوم خلک چې به الله رب العزت جنت ته ننباسي او هغوی له به کامیابي د دنیا او د آخرت ورکوي، بلکې د هغې دپاره به محنت کوي، د هغې دپاره به کوشش کوي. نو ځکه موږ دا خویونه او دا صفات بیانول او دا سلسله موږ په دغه نیت شروع کړه، که چېرته الله رب العزت دا صفات په موږ کې راولي او موږ کامیاب شو. نو د الله په توفیق سره موږ 30 خویونه بیان کړي او آخرنی خوی څه بیان شوی؟ مؤمنان په الله باندې ښه ګمان کوي، دینداره بنده د الله دی په الله باندې ښه ګمان کوي، په الله بدګماني نه کوي. نن به انشاءالله 38 صفت او خوی بیانو. دا خبر یاده کوي چې د الله د دین تعظیم کول، عزت کول، قدر کول، دا د دین بنیادی ستنه ده. یعنی دا کیدی شي چې یو سړی دی دا دعوه کوي چې زه په الله مین یم، زه د الله په دین مین یم، او د الله د دین قدر نه کوي او د الله د دین عزت نه کوي. او الله قرآن کې وایي: ذلک ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. او په بل ځای کې الله وایي: ذلک ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. څوک چې د الله د دین د حدودو خیال ساتي او عزت یې کوي، او څوک چې د الله د دین د نښو قدر او احترام کوي، الله وایي دا د زړه تقوا ده. د هر هغه شي تعظیم او قدر به ما ورته کوو او احترام به یې کوو چې د هغې تعلق د الله د دین سره وي. د دې دلاسې چې تعلق یې د الله د دین سره دی او د دین تعلق د الله سره دی، نو موږ به قدر او احترام کوو. که چېرته موږ قدر او احترام د الله کوو او د الله په الله باندې د ایمان د لاسه او د الله د عظمت د لاسه موږ د هر هغه انسان او مخلوق قدر او احترام کو چې هغه الله ته ګراني، الله ورسره محبت کوي، نو دغه شان دین چې الله رب العزت را لېږلی دی د دې به لازم قدر او احترام کوي. بیا د دې دین نښې دي، د الله د دین نښې دي: ومن یعظم شعائر الله. نښې د الله د دین د دې ټولو به قدر کوي. لکه په هغې کې ګوره جوماتونه دي، په هغې کې د عبادات دي، منځونه، په هغې کې چې دی د علما دي، او داسې هغه څاروي چې د الله دپاره بویه کېږي حرم ته، دې دپاره چې هلته حلال کړی شي، او داسې نور ډېرې خبرې په دې کې دننه راځي چې دا د الله د دین په نښو کې شمارلی کېږي. نو که چېرته ته د الله قدر کې او د الله احترام کې، نو د الله د دین د دغه نښو به قدر او احترام کې. په هغه نښو کې چې الله رب العزت موږ ته امر کړی دی چې د الله د دین د نښو به قدر کوئ، په هغه نښو کې یوه نښه او د الله په دین په احکامو کې یو حکم، هغې ته ویلی کېږي قسم خوړل. او نن به په دې باندې خبره کوو تفصیلي انشاءالله.
قسم کله ضرورت سړي ته راپېښ شي قسم خوري. دا قسم کول شریعت موږ ته ویلي چې دې خبرې به قدر کوئ او د دې به خیال ساتئ او په دې کې به احتیاط کوئ. یعنې قسم څه ته وایي؟ په عربۍ کې ورته ویلی کېږي الایمان، حفظ الایمان، د قسمونو خیال ساتل. ایمان دا خو جمع ده او یو ته یمین ویلی کېږي. په عربۍ کې قسم ته یمین ویلی کېږي او قسم ورته هم ویلی کېږي القسم. ولې دې ته یمین ویلی کېږي؟ یمین ورته په دې وایي ځکه چې مخکې به چا قسم خوړو نو د یو به د بل د لاس له ښی لاس راواچو، یعنې د یو د ښی لاس په د بل د ښی لاس یاره قسم مې دي. نو د هغې دلاسې په عربۍ ژبه کې د قسم ته یمین ویلی کېږي. او په شریعت کې د تعریف دا دی یو خبرې تأکید کول په الله یو نوم یاد کړي. الله رب العزت دا کار مشروع کړی دی. د دې ډېرې فایدې دي. ګوره د حقونو په خیال ساتلی کېږي، د حق په حفاظت کېږي. یو سړی راځي ستا نه حق لي، یو ظالم راځي د بل نه چا نه حق لي، په قسم سره د دغه مظلوم حق ساتلی کېږي. دغه شان شک قسمونو سره ختمیږي، دغه شان فیصلې پکې کېږي او داسې نورې ډېرې خبرې پکې دي. نو دا هم د الله رحم دی چې شریعت کې موږ له د قسم کولو ګنجایش را کړی دی. خو دومره ده چې قسم داسې نه چې ستا مرضي کله یې خورې او کله یې نه خورې او چې څنګه یې خورې او څه سره کې داسې مسله نه ده. شریعت کې د قسم خپل احکام دي، خپل مسایل دي، خپل اصول دي، ضوابط دي. او ما ورته د هغه وخته پورې د قسمونو خیال نشو ساتلی چې څو پورې ما ورته د دې قسم هغه احکام او مسایل نه یې زده کړي. او داسې دومره اوږده مسله نه ده چې یاره د قسمونو احکام او مسایل دا په مجلداتو کتابونه دي او دا په کلونو مسایل دي. غټې مسلې یو څو دي، بیا دننه پکې تله هغه جدا مسله ده. که ما ورته دا غواړو چې موږ په دغه مؤمنانو کې راشو، د کومو مؤمنانو چې الله رب العزت شان او صفت بیان کړی دی او رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی تذکره کړې ده، نو د هغوی یو صفت دا دی چې هغوی د خپلو قسمونو خیال ساتي او په قسم کولو کې احتیاط کوي. قسم کولو کې احتیاط څه ته وایي او خیال ساتل څنګه یې دقه باندې نن انشاءالله خبره کوو. قسم کول په شریعت کې دې نه څه منع خو نه ده راغلې الا بعضو حالاتو کې. الله رب العزت په ډېرو ځایونو کې په قرآن کریم کې به خپله قسمونه خوړلي دي. فورب السماء والارض، قسم مې دي په رب د اسمانونو او د ځمکو باندې. والضحى والليل اذا سجى والفجر والعصر والطور والتين والزيتون وطور سینین، دا ټول قسمونه دي. نو الله رب العزت په خپل هم قسم کړی دی او رسول صلی الله علیه وسلم هم مختلف ځایونو کې احوالو کې قسمونه خوړلي دي. لکه کله به رسول صلی وسلم دا قسم خوړو، تاسو حدیثونو کې به ډېر اورېدلی والذي نفسي بیده، قسم مې دي په هغه رب چې د هغه په لاس کې زما ساه ده. دغه شان دا به وي وایم الله، قسم مې دي په الله باندې. او دغه شان والله، په الله مې دي قسم. نو رسول صلی الله علیه وسلم هم قسم خوړی دی، الله رب العزت هم قسم کړی دی. خو د ټولو نه اولنۍ خبره دا یاده ساتئ، بنیادي د قسم په باب کې احتیاط چې کې د ټولو نه اولنۍ خبره به دا یاده ساتي چې قسم به د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم نه خوري. ما د قسم تعریف وکړو که نه، لکه ته د یوې خبرې تاکید کې چې نه دا داسې نه ده، دا داسې ده، یا او زه چې څنګه وایم داسې ده، د دې خبرې د مضبوطولو دپاره ته قسم خورې. نو په قسم کې ته یو داسې ذات یادې چې ته هم تعظیم کوي او مخامخ کس هم تعظیم کوي. نو ځکه پکې موږ د الله نوم یادوو، ځکه چې د الله نه عظیم بل څوک نشته، د الله نه اوچت بل څوک نشته. دغه تعظیم چې د کوم تعظیم حقدار الله دی، د دې د مخلوق نه دی حقدار. نو ځکه د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم نشي کولی. او حدیث کې راځي، ښه صحیح حدیث ته امام ابو داود راوړی دی، من حلف بغیر الله فقد اشرک، چا چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخوړو نو د شرک وکړو. شرک یې داسې وکړو چې دا مخلوق او الله یې په دغه تعظیم کې یو ځای کړو، یو شان یې کړو. ځکه چې دلته داسې تعظیم دی د الله هم کوي، د الله په نوم چې قسم خوري، او دغه شان د دې مخلوق هم کوي.
بلکې ډېر مشرکان به درته پکې داسې میلاو شي او غلطو عقیدو والا چې هغوی د الله دومره تعظیم نه کوي څومره چې د مخلوق کوي. نو د الله په نوم د دروغو قسم درته خوري، دوکې د الله په نوم کوي، دا هر څه غټه خبره نه ګڼي. خو ته وله د دې بابا په نوم قسم ورکه، د دې پیر په نوم وله قسم ورکه، نو بیا درته قسم نه کوي، بیا په دروغو قسم نه خوري درته، ځکه چې یېرېږي دغه بابا نه او دغه پیر نه. بله دا چې دغه پیر او د بابا قدر یې په زړه کې د هغه قدر نه زیات دی کوم قدر چې دی د الله کوي. او دا په واضح دلیل دی که نه. ورته وایه د الله په نوم قسم وخوره، په دروغو ته قسم خوري. ورته وایه د دې پلاني بابا په نوم قسم وخورئ، تا دا کار نه دی کړی، یاره وایي دې سره به تباه شم. دا واضح دلیل دی چې دی د دې مخلوق چې د الله سره یې شریک کړی دی د هغه دومره قدر کوي چې دومره قدر دی د الله نه کوي. ځکه دي چې رسول صلی الله علیه وسلم دې کار ته شرک ویلی دی. او یو حدیث کې داسې هم راځي چې که څوک قسم خوري او قسم ته ضرورت راغی نو د الله په نوم دې قسم وخوري او یا دې غلی کښېني. یعنې موږ سره بله لار نشته، یا خو که قسم خوري ضرورت راغی د الله په نوم به یې خوري. دویمه لار موږ سره غلی کښېنه، غلی کښېنې بس. او درېیمه شتي بله چې د بل چا په نوم قسم وخورو نشته. یا به غلی کښېنې او که نه وی چې نه لازم قسم خورم نو بیا قسم اخوره خو د الله په نوم باندې. ګوره د دروغو قسم د دې څومره لویه ګناه ده، او انشاءالله دا تفصیل نه را روان دی. نن به تاسو واورئ چې د دروغو دا قسم د دې څه انجام دی. د دروغو قسم په الله باندې کول د دې لویه ګناه ده، لویه ګناه ده که نه وړه ګناه ده. ته د الله نوم اخلي او وایې څه دروغ. خو د دې نه غټه ګناه دا ده چې ته په رښتیا خبره باندې قسم اخوري د غیر الله په نوم باندې. ولې دا غټه ګناه ده؟ ځکه دا شرک دی. او روایت کې راځي امام عبدالرزاق راوړی په خپل مصنف کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي که چېرته زه د الله په نوم قسم وخورم کاذبا دروغجن احب الی من ان احلف بغیره صادقا، دغه مې خوښه ده د دې نه چې د غیر الله په نوم قسم وخورم په رښتیاو سره. د هغې نه څه خوښه ده؟ د دروغو قسم د الله په نوم. د دروغو قسم د الله په نوم ګناه کبیره ده، د شرک نه لاندې. د غیر الله په نوم قسم او ته رښتینی ته په شرک کې اخته شوي. او شرک په ټولو ګناهونو کې لویه ګناه ده. د کوم سړي چې د الله په نوم په دروغ قسم وخوړو د الله قدر ونه کړو، چې د الله نوم یې کوم ځای کې استعمال کړو دروغ وایي، قدر یې د الله ونه کړو. د دویم سړي قسم په رښتیاو سره وخوړو، خو کار یې دا وکړو چې مخلوق یې راواغستو د الله سره شریک کړو. دا خو واضح ده چې د دویم دا ګناه غټه ده او د دویم دا جرم غټ دی. دلته ګوره عبدالله بن مسعود موږ په دروغو قسمونو باندې نه ډاډه کوي. ګورئ په خبره ځان پوه کوئ. دا نه وایي عبدالله بن مسعود چې په دروغو قسمونه خورئ، هغاسې تا ته قباحت ته دې کار بیانوي دا د غیر الله په نوم قسم چې وایي د دې نه دغه قسم ښه دی دا چې تا د الله په نوم وکړو په دروغو دې وکړو. نور هغه ته راتیزوي نه په دې چې دروغو قسمونه کوه. د پوه کولو دپاره موږ ته دا خبره کوي. نو دا قسم د غیر الله په نوم که هغه نبي دی که ولی دی که ګټه ده که ونه، یو سړی زما د قسم وي د الله په نبي باندې. دا زموږ په ملکونو کې ګوره ډېر استعمالېږي. زما د قسم وي په کعبه باندې، شرک دی ځکه چې کعبه مخلوق دی. ها داسې وایه ورب الکعبه، د کعبې په رب مې د قسم وي. ها دغه شان دا پښتانه اکثر پکې داسې وایي چې کوم د عقیدې نه نه خبر، وایي زما دې د بچو په سر قسم وي. دا هم شرک دی. ولې؟ غیر الله، غیر الله دې کې څوک دی؟ دا بچي. زما دې د بچو په سر قسم وي. بس هغوی بس اوس تېږلی شي. او بعض وایي زما دې د ښځې په سر قسم وي، او ښځه وایي زما دې د خاوند په سر قسم وي، او زما دې د پلاني او د پلاني په. دا ټول د شرک په زمره کې دننه راځي. د شرک په زمره کې دننه یا به شرک اکبري یا به شرک اصغري. یعنې یو سړی موږ ته دا هم ویلی شي چې نه ما چې د چا په نوم قسم وخوړو غیر الله په نوم، زه دې د الله سره شریک نه ګڼم، نه یې داسې تعظیم کوم. په زړه کې مې دا دی چې نه نه الله ډېر اوچت دی او الله ډېر لوی دی. موږ ورته ته بیا هم په شرک کې اخته یې.
او هغه چې وایي چې دا عقیدې ده چې د پلانې ده چې ده یاد کو دی بلکل د الله سره برخدار او شریک دی د خو په لوی شرک اخته شو خو د شرک نه پکې خلاصۍ نشته لازم په شرک واقع کېږي ځکه چې یو داسې کار یو داسې صفت یو داسې قدر او احترام هغه د مخلوق له ورکو چې د هغې حقدار صرف الله او شرک دې ته وایي که نه چې ته یو داسې کار یو داسې څه د غیر الله دپاره وکړي چې د هغې حقدار صرف الله وي لکه سجده لګول غیر الله ته ولې شرک دی ځکه چې سجدې حقدار یو الله دی دعاګانې غوښته د غیر الله نه دعاګانې غوښته ولې شرک دی ځکه چې د دعاګانو غوښتو حقدار یو الله دی او داسې پسې بیا ځه هغه قسم هغه یمین چې هغه په شریعت کې مشروع ده او موږ ته ګنجایش دي د کولو هغه دا چې یو انسان قسم وخوري په خپل رب باندې یا د هغه رب په نومونو کې په یو نوم باندې یا د هغه په صفاتو کې په یو صفت باندې زما دې قسمي زما په رب باندې او زما دې قسمي په الله باندې او زما دې قسمي زما په خالق باندې او زما دې قسمي د الله په کلام باندې زما دې قسمي په قرآن باندې جایز ده که نه جایز جایز دی ولې قرآن د الله خبرې دي د الله صفت نشو قرآن مخلوق خو نه دی که نه مخلوق دی قرآن خو د الله کلام دی او الله خالق دی نو د خالق یو صفت داسې کیدی شي چې هغه د مخلوقي نه موږ چې کله قسم خورو په قرآن باندې او که څوک داسې نیت وکړي چې زما د قرآن په دې ګټه او په دې پاڼو قسمي دا به جایز دا نه دی جایز ځکه چې پاڼې او ګټه څه دی مخلوق دی خو ما ته نه ښکاري چې څوک قسم خوري او هغه په ذهن کې پاڼې او ګټه وي د هغه په ذهن کې هغه خبرې دي چې په دې پاڼو کې دي او خبرې د الله صفت دی نو د الله په صفت باندې قسم خوړی شي د الله په نومونو کې په هر یو نوم چې قسم خوري دا هغه صحیح قسم دی بیا دا فایده ده کې قسم په درې قسمه قسم په درې قسمه یو ته ویل کېږي په عربۍ کې او په شریعت کې الیمین اللغو پالتو بې فایدې قسم چې مقصد د سړي نه قسم کول او په خوله ټکی راشي لکه بغیر ارادې نه ته داسې مې ویلی چې یو قسم قسم دا دی بغیر ارادې نه قسم کول بغیر د قصد نه او د انسان په ژبه داسې راشي او هغه ته پته نه وي لکه نه قسم دی داسې به کوم او نه ستا دې قسمې ته به نه کوې کله کله سړي په ژبه هسې راشي دا عربي اکثر وایي والله لا والله دا دوی چې دا په مخه دا والله والله وایي د دوی اکثر د دې اراده نه وي د ویلو هسې بس ژبه دې سره عادت شي په دې دا د الله رحم دی چې په دې قسم الله موږ نه رانیسي او نه لازم دی د دې پوره کول او نه د دې په نه پوره کولو باندې کفاره دا د الله رحم دی او که چېرته په دې الله موږ رانیوي نو څومره به ګرانه وي خبرو کې هسې د سړي په خوله راشي قسم دی ګورې زه به رسره ودي سیال وکړم ښه نو دا خو هسې پښتانه وایي قسم دی ته ښه اوس داسې ارادتن نه وایي دا هغه لغت کې داسې استعمالي کو چې کله اراده وه هغه به جدا مسله ده نو که څوک هم تپوس وکړي چې الیمین اللغو څه ته وایي بې مقصده بې ارادې قسم ته چې قصد نه او په ژبه باندې راشي او الله قرآن کې وی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الله تاسو په دغه قسمونو نه رانیسي چې کوم لغو دي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم الله تاسو په هغه قسمونو رانیسي چې هغه تاسو د زړه نه کوئ دغه قسمونو باندې انسان رانیوی کېږي او دا راته ووایم ګورئ که ته ما دوکه کې او بل او پلانې دوکه کې که نه خو ګوره الله نشي دوکه کولی اوس یو سړي قسم خوړلی د ښه ارادتن ښه یعنې زړه کې ښه په ښه اراده وه وروسته بیا د دې د ګناه نه د بچ کېدو کفارې د بچ کېدو دپاره و یاره بس هسې په خوله مې راغی اراده مې نه و دا خو به زه تاته ویم زه صحیح دی چې اراده دې نه و څه د باندې نشتي زه به تاته داسې ویم ځکه زه ستا زړه نه یم خبر و الله سره به څه کې کله چې د یو مسلې معلومات کوئ که نه
داسې معلومات کوه څنګه چې دا د مفتي او د عالم جواب ستا دپاره نه حلال حراموي او نه حرام حلالوي. الله هغه عالم نه رانیسي مفتي، ځکه چې هغه په دې مکلف دی چې یو سړی دې څنګه سوال وکړي هغه هغې مناسب جواب ورکړي. باقي د زړه نه ستا الله خبر دی. نو که ته زور راولې په دې عالم باندې چې دې دغه کار ته اوس حلال ووایي او خبره ورته جوړه داسې کړي چې هغه ورته حلال ووایي او هغه یې نه حلال، نو ګوره دغه حلال ستا دپاره د ده په دغه حرام ستا دپاره د ده په دې فتوه نه حلالېږي. یا حلال پې حرامې نو هغه نه حرامېږي، یا روا پې ناروا کوې یا ناروا پې روا کوې نو دا نه کېږي داسې، او هغه الله نه رانیسي. نو چې کله هم د مسلې تپوس کوئ نو ښه رښتیا پکې ووایئ. زمونږ خواله خو ډېر راځي که نه، یاره بس داسې او بس داسې او دا خبره به اغېږي راغېږي او تاوی راته زه ته مې لکه مقصد دې څه دی؟ که ستا په ذهن کې یو جواب وي او په ما باندې هغه جواب ورکول غواړې نو خو ما ته ووایه زما په ذهن کې دا دي او زه غواړم چې ته د خولې نه دا ټکی راوباسې. او که د الله د شریعت مطابق فیصله غواړې او جواب صحیح غواړې نو څه چې شوي دي او څنګه شوي دي هغه شان راته ووایه، زه به درله جواب درکړم. او که نور دې ته راغلی چې زه به ستا د مرضۍ مطابق جواب درکړم، ته به ما ته دروغ وایې زه به تاله جواب هم درکړم، خو ګوره یاد ساته زما دغه جواب الله پې ما نه رانیسي او ستا دپاره پې هغه کار نه روا کېږي او نه پې ناروا کېږي. نو اوس که یو سړی دا وایي چې ښه یو قسم پکې هغه دی چې بې ارادي، نو په دې خو څه نشتي. نو که زه چې ته قسم وخورم بیا به وایم چې یاره زما دا قسم څه و، دا خو هسې په خوله باندې راغی لا شعوري، دا خو ته ما ته وې او هغه ته یې وې او الله ته به څه وې. ځکه چې الله وایي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، د زړه نه چې کوم قسم شوی د الله ته به دې رانیسي. او حدیث کې دا راځي روایت کې امام بخاري راوړی عائشة رضی الله عنها وی انزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله. وی دا آیت د هغه سړي مبارک کې نازل شوی دی چې الله پرې رانیونه کوي. وی هغه چې خبرو کې وی لا والله، نه زما دې په الله قسمي، نه ته به داسې وکړې الله زما دې په الله قسمي، نه کیدی نه چې زما دې په الله قسمي. دا د عربو عادت دی، اکثر زموږ نه عجمو نه زیات عرب دا ټکي استعمالوي. نو د دې په باره کې الله دا آیت راولېږو چې په دې الله رانیوه نه کوي. او د دې کفاره څه ده؟ ولې نشته کفاره؟ عادتي قسم دی، کفاره به په دې نشي ځکه چې اصل کې دا قسم شوی نه دی. نو چې شوی نه دی د اصل نه نو کفاره دې څه ورکړي. دویم قسم قسم دی او د دې تفصیل به نور ښه د دې نه زیات راځي مخکې، الیمین المنعقده، هغه مضبوط قسم چې هغه ارادتن شوی او په مستقبل کې په یو کار کولو باندې یا د یو کار په پرېښودو باندې شوی. خیال کوئ تعریف کې مستقبل باندې، ځکه چې دې سره یو مسله تړلی شوې، زه به ته وروسته بیانوم. مستقبل کې یو کار کول یا پرېښوده په دې باندې د زړه نه ارادتن قصد کړی او قسم وخوري، دې ته الیمین المنعقده وایي. دا به لازم بیا پوره کې الا بعضو حالاتو کې، او که دې مات کو د هغې کفاره ده او د هغې تفصیل را روان دی چې کفاره یې څه ده. دریم قسم دی الیمین الغموس. الیمین یمین قسم ته وایي الغموس غوپه ورکوونکی، او دا قسم قسم انسان له غوپه ورکوي د جهنم په اور کې، ځکه دې ته ویل کېږي الیمین الغموس. د دروغو قسم کول د یو چا د حق خوړلو دپاره، د دوکې دړاکې دپاره، د خیانت او د غدر دپاره، او ده ته پته وي چې یاره زه په دې کې دروغجن یم، قصدن یې وایي، او دا اکثر ماضي کې استعمالیږي. دې ته الیمین الغموس. زما دې په الله قسم چې ما هغه سړی وي نه دی لیدلی او د لیدلی نو یو خو ماضي دی، یعنې مخکینۍ خبره کوي، بل دروغجن دی ورته پته دی چې دروغجن یم او قسم خوري، دې ته الیمین الغموس وایي. په دې درې واڼو کې اولنی قسم چې د باندې خو الله رانیونه کوي چې خو بې ارادې دی، عادتي دی، په ژبه راغی. د هغه دویم کفاره ده، د خپل ځای را روان دی. په دې ټولو کې خطرناک هغه دا دریم دی الیمین الغموس. خطرناک په دې دی
چې د دې کفاره نشته چې ته پې ځان معاف کړي، بس توبه به وباسي او الله ته به جړاګانې کړي. او عوامو په ذهن کې دی چې کم جرم باندې کفاره نه وي دا اسان شو د هغه یو نه چې باندې کفاره ده. دا کفاره چې د کم جرم وي که نه په دنیا کې دا اسانه ده د دې نه چې د یو جرم کفاره الله نه ده ښوولې. لکه یو سړی دی، مخلوق مثال به ورکړو، یو سړی دی کاري غلط وکړو او تا ورته وي زه ګرځه بس ځه، او هغه بل ته دې ووي چې کار دنه غلط وشو زه صحیح شو تر دې به بدله کې داسې کار وکړه چې 50 روپۍ ورکړه. درې دویم دا مسله اسانه ده 50 روپۍ ورکړي، خو دا ټکی سړي ته ویل چې زه ته زه ګرځه دا ګرانه ده که نه؟ کومه یو ګرانه ده؟ دا چې زه څه دې ورته ونه کړو، سزا دې ورته ونه کړو، کفاره دې ورته ونه کړو، هغه دویم ته خو دې جرمانه وښوه. نو زړه کې دا مه راولئ چې یاره په دې قسم کفاره نشته، بس دا یو وړه خبره ده. دا پوره نه ده چې دې ته الیمین الغموس ویلی کېږي په جهنم کې غوپه ورکوي سړي له، دا وړه خبره ده. نو دا دومره غټ جرم دی چې دا په کفارو باندې نشي ختمېدی. دې دپاره به د زړه د کومې نه توبه وباسي، دا ګناه به پرېږدي، او که د چا حق دی په دغه قسم خوړلی هغه حق به واپس کړي او الله ته به جړاګانې کړي. حدیث کې دا راځي ګوره، عبدالله بن عمر حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم الکبائر غټ ګناهونه دا دي الاشراک بالله، د الله سره برخدار جوړول دا ټوله لویه ګناه ده. وعقوق الوالدین، د مور پلار سره بد چلن، د مور پلار سره بد اخلاقي، وقتل النفس بې ګناه نفس وجل، والیمین الغموس، او د دروغو دا قسمونه چې انسان له په جهنم کې ورکوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا په ګناهونو کې غټه ګناه ده. یو حدیث کې داسې هم راځي وایي الیمین الغموس چې دی دا د غریبۍ وجه ده، دا غریبي راولي په سړي باندې. امام احمد دا حدیث راوړی دی الیمین الفاجره التي يقتطع بها الرجل مال المسلم، اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال. رسول صلى الله عليه وسلم دا دروغو دا قسمونه ندي، دا د سړي مال ختمي، د سړي رزق کمي، بے برکته شي. او یو حدیث کې داسې راځي امام بیهقي راوړی دی چې الیمین الفاجره تدعو الديار بلاقع، معنی دا د حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم د دروغو دا قسمونه په سړي غریبي راولي، فقر راولي، او په کور کې چې کوم رزق او برکت یې هغه ورسره ختمېږي. او سوچ په دې خبره کې وکئ، یا انشاءالله په تاسو به ښه ګمان کوو، تاسو کې به دا ګناه نه خو که چا کي هغه دې ځان ته سوچ وکړي د هغه څه حال دی، او یا هغه چا ته وګورئ چې دروغو دا قسمونه ډېر خوري د هغه څه حال دی. نو د دې سره په انسان باندې فقر راتلی شي، او فقر داسې راځي چې رزق برکت ختم شي. ګوره د رزق ختمېده دوه قسمه، یو حسي یو معنوي. حسي چې موږ یې محسوسوو، الله ته د رزق والي، غریب شو مخامخ کاري فقیر داسې هم کیدی شي، او کله الله رزق داسې والي معنوي محسوسیږي نه، او هغه داسې چې رزق خو سره ظاهره کیي خو یې کې برکت نه وي، دا هم د رزق ختمېده دي که نه. یعنې ښه مالداره دی و برکت پکې نشتی، سره د هغه ماله دی خفه دی، سره د هغه ماله د ژوند د غمونو نه ډک دی، په ډېر مال یې لږ کارونه نه کېږي، کله دې غلاګانې کېږي، کله به ډاکې راځي، کله یو ځای کې تېوره کېږي، کله بل ځای کې، ځای په ځای چې دا مال ګډوډ شي. دا کله د دې د لاسه هم کېږي چې یو سړی د دروغو قسمونه خوري. دغه شان د دروغو قسمونو سره رشتې ختمېږي، اولاد تباه کېږي. حدیث کې راځي امام احمد راوړی الیمین الفاجره التي یقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم. هغه د دروغو قسمونه چې یو سړی پې د یو چا مال خوري په دروغو، د چا حق خوري، د دې سره رشتې ختمېږي، د دې سره نسلونه تباه کېږي. او دا واضحه ده، رشتې ورسره څنګه ختمېږي؟
کیدای شي خو دې نه واضحه قسمونه وخوري بارک الله فیک په یو بل حق ته یا د یو په یو حق ته او قسم وخوري یا دروغ چې زه د دا مال وم زه د دا ځمکه وخورم زه د دا پلانې شی والم دا کې دلته دشمنیانې جوړې شي نو رشتې نسلونه بچي دا ورسره تباه کېږي یو روایت کې داسې هم راغلی امام احمد او امام ترمذي راوړی دی الیمین الغموس د دروغو دا قسمونه دا په زړه کې توروالی راولي اوږد حدیث کې رسول الله وسلم دا ذکر کړي دي امام احمد امام ترمذي راوړی دی وما حلف حالف بالله او کله چې یو قسم کوونکی قسم وکړي د الله په نوم باندې دا قسم ته په دروغو کړی الا جعلت نکته فی قلبه الى یوم القیامه د ده په زړه کې الله توروالی واچي د قیامته پورې او زړه چې تور شي څه چلو شي عبادت نه دی واوړي بس د الله له طرف نه توجه ختمه شو او بیا ورو ورو دا توروالی به زیاتېږي چې د دا قسمونه ډېرېږي او توبه نه وباسي تر دې چې دی بلکل د الله له دین نه غافله شي او دا زړه یې په دې توروالي کې ډوب شي نو ډېر احتیاط کوئ په دې کې ډېر دروغو دا قسم نه دا د انسان دنیا او آخرت تباه کوي شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله هغې واقعه ذکر کړې ده د یو کس وایي دوو کسانو یو بل سره مسله وه نو د یو دعوه کوله په دې بل باندې چې ده سره زما مال دی هغه ته انکار کوم دواړه قاضي پسې لاړو نو د دې چا چې دعوه د مال کوله هغه سره ګواه نه و طریقه دا ده چې څوک چې دعوه کوي هغه به ګواه ښیي او دا بل منکر دی نو بیا به منکر قسم خوري او سړی دروغجن و نو هغه قاضي وله قسم ورکړو او قسم وخورو په دروغو چې د زما سره هېڅ هم نشته شیخ رحمه الله وایي چې څنګه دی د دغه حکم د دې مجلس نه پاسېدو کوم مجلس کې چې فیصله کېده نو دا یو طرف د خپې چې د لږ ګوډه غونته کې شوه دا قدم یې صحیح نه شو اخیستی یو منټ دوه نه و تېر شوي راولېدو مړ شو یعنې په الله باندې قسم خوړل ما په خپله کسان لیدلي ما چې قسم یې کړی د الله په کتاب او په الله یې قسم خوړلی په دروغو الله رب العزت تباه و برباد کړي دي یعنې د الله بې قدري کول د الله دومره بې احترامي کول والله لکه مور پلار ته وګوره مخلوق دی بیا هم خو زمونږ دا نه دي خوښ چې موږ په دروغو کې یا په دوکو دړاکو کې د مور پلار نوم استعمال کړو چا خوښه ده څوک په دې راضي دی چې د خپل پلار نوم په دروغو په دوکو دړاکو کې استعمال کړي ولې ځکه چې د دې پلار ورسره قدر دی نو بیا څه خیال دی چې الله زمونږ خالق دی زمونږ رب دی زمونږ معبود دی د هغه نوم به د دوکو دړاکو دپاره استعمالوو او د هغه نوم به د دروغو دپاره د دې دپاره چا سره ظلم وکړو د هغه نوم به استعمالوو یعنی یو خو الله ته د یو ناروا کار یو کار ته کوې ناروا د الله دې ته منع کړی له پاسه پې دام ناروا کې چې بیا دغه الله نوم استعمالی د دغه ناروا د روا کولو دپاره څومره جرمونه دي وکړو یو جرم خو نه دی ډېر احتیاط کوئ دې کې او یو حدیث ما د نږدې ورځو کې ذکر کړی د مؤمن کم صفت ګوره موږ بیانو زما ذهن نه ووت موږ ذکر کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې یو سړی د یو مسلمان حق خوري بیمینه په قسم سره فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه الله به دې سړي باندې جهنم واجب کو جنت پې حرام کو دغه کې موږ بیانو د دروغو ګوایي نه ورکړي بارک الله فیک نو یو سړی راپاڅېدو یا رسول الله وان کان شیئا یسیرا یا رسول الله که معمولي غونته کې شی بس دومره غټ نه وي که په دې یو سړی د دروغو قسم وخوري او ویخلي نو په دې سړي باندې هم جنت حرام شو او جهنم یې ځای شو رسول الله صلی الله ورته وویل که یو لیش لرګی یا یو موټی معمولي وړوکې غونته کې لرګی که نه او په هغې ته د دروغو قسم وخوري او ویخلي د یو مسلمان نه او ته دروغجنې په هغې کې جنت د باندې حرام شو جهنم دې ځای شو
یو روایت کې دې سره دې ته غوږ کېږده. ګوره دا روایت امام مسلم راوړی دی، دا امام مسلم راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چا قسم وخوړو او په دې قسم سره دی د مسلمان حق خوري، دی پکې دروغجن دی، لقي الله وهو عليه غضبان، د ده به د الله سره په داسې حال کې ملاقات کېږي چې الله به ورته په غضب کړي. الله به ورته ولې په غضب کړي؟ ځکه چې یو خو د الله بې قدري کړې ده، د الله نوم یې د ظلم او زیاتي لپاره استعمال کړی دی، دویم دا چې د یو مسلمان حق یې هم خوړلی دی، نو دوه ګناهونه یې یو ځای کړي دي. او روایت کې داسې راځي، امام ابو داود راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی لا يحلف احد عند منبري هذا على يمين آثمه. دا خبره یاده کړي، وی زما د دې منبر په خوا کې به څوک د دروغو قسمونه نه خوري. ګورئ ولو على سواک اخضر، اگر که یو مسواک مسواک څومره خو دومره مسواک د دې مسواک دپاره به هم د دروغو قسمونه نه خوري، او که چا وخوړو الا تبوأ مقعده من النار، دې سړي ځان له په دنیا کې په جهنم کې ځای وکړو. ښه نو دا وړه خبره ده، غټه خبره، غټه ګناه ده. نو د دې نه ځان لرې ساتي. قسمونه څو قسمه شو؟ درې. عادتي، مستقبل کې یو کار کول یا نه کول، یا په دروغ قسم کول او دته پته چې زه دروغجن یم، د دې دپاره چې څه دنیا پې خپل لاس ته کړي، د چا حق وخوري، چا سره ظلم وکړي، چا نه بدل والي، نو دې ته الیمین الغموس ویلی کېږي. الله رب العزت چې کله په دې سورة المائده کې د دې قسم دا کفاره بیانوي که نه، نو کفاره به د کوم قسم پاتې شوه؟ د دې منځني په مستقبل کې په یو کار کولو یا نه کولو باندې قسم، د دې کفاره پاتې شوه. دې ته ربی که الیمین المنعقده وایي. د دې کفاره الله بیانوي، نو هغه آیت په منځ کې وایي واحفظوا ایمانکم، الله وایي د خپلو قسمونو خیال وساتئ، حفاظت یې وکړئ. سوال دا دی چې یاره د قسم به سړی څنګه حفاظت کوي؟ د دې د ښودو شی دی چې زه یې روالم او په المارۍ کې د قسم ټاله کړم چې حفاظت یې کوم، نه، دې مطلب دغه نه دی. زه دې پوه کوم د قسم حفاظت څه ته وایي. ما ورته خو دا واورېدو که چې د مؤمن شان دا دی چې د قسم حفاظت کوي، نو کوو به که نه به یې کوو؟ خو څنګه؟ د قسم خو مونږ خیال ساتو، خو د قسم خیال ساتل څه ته وایي؟ اولنۍ خبره پکې دا یاده که چې ډېر قسمونه به نه خوري، ډېر قسمونه به نه خوري. ولې؟ یعنې دا ډېر قسمونه چې سړی خوري، کله نه کله دی بیا په دروغو کې مو خوري، یعنې صحیح ده په رښتیاو کې لګیا دی، خو دومره ورسره عادت شو په دروغو کې به هم شروع وکړي. او بله دا چې لکه کوم سړی چې په مخه قسم خوري، زما دې په قسم، زما دې په الله قسم، زما دې په الله، دی رښتینی دی، موږ دا نه وایو دروغجن دی. مشکل دا جوړ شي چې بیا د دې قسم د ده په زړه کې څه قدر پاتې نه شي، یعنې دا ورته داسې وړه غوندې کې خبره ښکاره شي، نو چې د قسم قدر د ده په زړه کې ورو ورو کمیږي، نو یو ورځ به راته په دروغو هم قسم وخوري. دویم نقصان په دې کې دا دی، یعنی یو سړی وایي زه د الله تعظیم کوم او زه د الله قدر او احترام کوم، د الله پوره قدر او احترام دا دی چې د هغه نوم چې کله اخلي په قسم کې، نو ډېر په احتیاط کوي چې کوم ځای کې ضرورت راشي هلته. یعنې اوس په مخه سهار ماښام سړی 50 قسمونه خوري، 10 15 خوري، زما دې په الله قسم، زما دې په الله قسم، زما دې په د الله د نوم قدر کوه. ډزه زما دې الله په نوم قسم، نه نو ما خو شرک خو نه دی کړی، موږ ته دا نه وي تا شرک کړی، وایي زه دروغجن نه یم، نو ما خو ته دا نه وي ته دروغجن یې. خو دلته دې قسم ته ستا ضرورت نشته، یو خو ضرورت راغی صحیح شو، بې ضرورته یې خورې، او دا دومره بار بار چې د الله دا نوم لري، نو دا هغه تعظیم نه دی څنګه چې پکار دی. ځکه چې د الله نوم داسې معمولي خبرې سره اخیسته او د هغه په نوم قسم، دا پوره تعظیم نه دی. تر شان ګوره یو غټه فایده پکې دا ده چې د انسان په خپل ځان اعتماد ختم شي.
څنګه په ځان اعتماد ختم شي؟ د ده په زړه کې دا خبره راشي چې یاره دا خلک د هغه وخته پورې زما خبره نه مني چې څو پورې به ما قسم نه وي خوړلی، نو په ځان اعتماد کم شو. او د چا چې په ځان اعتماد دي هغه خبره وکړي، هغه وایي دې ته ضرورت نه شي زه به قسم وخورم، ولې څه دروغجن خو نه یم. اوس که مسله راغله څه ځای کې څه جاښه جوړه شوه قسم ته ضرورت راغی بیا به یې وکړم، خو هسې رضا نه ولې قسم خورم. نو چې چا ته خبره کوې که هغه هر قسمه خبرې صفا خبره ورته وکړه وروره وایي دا مسله داسې وه، بس هېڅ ضرورت نشته ته چا ته قسمونه خورې. نو دې بعضو تا به ورته نه وایي چې قسم وخوره، ښه د خبرې نه مخکې خبرې لا شروع کړې نه ده، زما دې په الله قسم چې ما داسې ویلو. نو ګوره یو خو دې مطالبه نه دی شوي، دویم خبرې نه مخکې قسم وخوړو بیا یې خبره وکړه، دومره ورسره عادت شوی دی. بل نقصان په دې کې دا دی چې د خلکو اعتماد پې هم کم شي. ولې؟ قسمونه ډېر خوري نو د دې مخامخ سړي دا ګمان شي چې دی کس دروغجن دی، او ځکه دی په مخه دا قسمونه خوري، هرې خبرې سره دی قسم او قسم قسم او قسم، نو هغه مخامخ سړی هم شکي شي چېرې د کسې چل خو دی، نو خپل اعتماد یې په ځان هم ختم شو، د خلکو به هم اعتماد ختم شو، ټول نقصان دی. او په دې کې ګوره غټ کردار چې څوک ادا کولی شي او رول هغه مور پلار او هغه خلک چې د هغوی په لاس کې تربیت ورکول دي، علما، استادان، مشران، د ټول پکې دننه راځي چې کشرانو له دا تربیت ورکړي چې قسم به نه خوري په دروغو، قسم به نه خوري د غیر الله په نوم، بې ضرورته به ډېر قسمونه نه خوري. کله نه کله ګورې یو سړی قسم خوړی شي د خبرې د تاکید دپاره، کله نه کله لکه رسول الله وسلم قسمونه خوړلي دي که نه، د هغه نه خو مطالبه نه دی شوي چې قسم وخوره. کله د ځان نه ویلي وي زما دې په الله قسم وي چې دا خبره داسې ده، یو حدیث بیان کړي، ولې دا قسم خوري؟ تاکید دپاره خبره ورسره مضبوطه شي، او دا چې اورېدونکي توجه شي. لکه اوس ګوره الله قسمونه خوړلي دي، والعصر وایي زما دې په زمانه قسم وي، نو الله ته څه ضرورت دی چې قسم خوري؟ خو رښتینی دی، خو د دې دپاره چې د مخلوق ته دا خبره محسوسه شي چې را روانه خبره ګوره وړه نه ده، ډېره غټه خبره چې الله پې قسم خوري. والعصر ان الانسان لفي خسر، انسانان په تاوان کې پراته دي. نو کله نه کله سړی بې ضرورت هم قسم خوړی شي د خبرې د تاکید دپاره، د مضبوطولو دپاره، خو همیشه د دې نه عادت جوړو. لکه که خیال هم کړی د یو نیم سړي د ژبې په سر قسم پروت وي، لکه تا ورته داسې ووایي که نه چې پرون خو نه وي راغلی، زما دې په الله قسم وي زه راغلی وم، نو تا ته چا ویلي چې ته قسم وخوره؟ او دلته ته کم داسې تاکیدي بار بار ستا تاکیدونه دي که ته زه تاکید کوم. نو د دې سره انسان په معاشره کې اعتماد په د خلکو ورک شي. نو پکار دا ده چې مشران زمونږ کشران په دې خبره پوه وکړي، خصوصا مور پلار. دا کوم مور پلار چې په کورونو کې ډېر قسمونه خوري که نه، د دوی بچي هغې ته ګوري هغه هم قسمونه خوري دقه شي. که سوچ پکې وکړي که نه چې سوچ پکې وکړه او لږ جوور سوچ پکې وکړه په دې خپلوانو کې دي چې ته یې پېژنې او ته له مور پلار هم پېژنې او قسمونه ډېر خوري، ته وګوره د هغوی د مشران به قسمونه ډېر خوري چې ماشوم صحیح نه حقه کوي که نه. پکار ده چې په دې کې موږ د خپلو کشرانو تربیت وکړو او هغوی ته دا ووایو چې ګوره بچیه دا قسم کې ګوره د الله نوم استعمالېږي، نو د الله به قدر کوئ، دا قسم به هسې بې ځایه او په مخه نه خورئ. او زه به راته یو فایده ذکر کړم ډېره ناشنا. رسول صلی الله علیه وسلم څو کاله دعوت کړی د الله دین ته؟ 30 کاله، 14 په مکه کې، 10 په مدینه کې. بعضو علماو کوشش کړی دا قسمونو د راجمع کولو چې رسول صلی الله علیه وسلم خوړلي دي، وی په دې 30 کاله کې هغه سره پاسه 80 پیرې قسمونه خوړلي دي. په څو کاله کې؟ 30 کاله کې سره پاسه 80 قسمونه. لږ دي که ډېر دي؟ لږ دي. 30 کاله معمولي ژوند دی. 30 کاله. او دلته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم قسمونه خوري، یو خو پیغمبر دی، قسم یې د فایدې دپاره دی، هغه سړی بس دغه تقریبا 80 قسمونه په 30 کاله کې. او راشه حساب ولګوه د هغه چې روزانه 100 قسمه خوري، دی بعض وایي 80 ډېر دي،
نو چې روزانه 100 خوري زمونږ به ښه سړی د روزانه 10 قسمه خوري زه د دې نه هم ښه سړی د 15 قسمونه خوري 15 چې خوري اتیا به کله پوره کړي څو ورځو کې به اتیا پوره کړي په 100 ورځو کې اتیا قسمه شو او دلته په 30 کاله کې اتیا قسمه دي خیال هم دې خبرې ته زه ډېر ښه سړی دی انتهایي پرهیزګار هم دی یو قسم د ورځو خوري نو اتیا به کله پوره کېږي په اتیا ورځو کې یعنې 3 میاشتې او 100 ورځې 2 میاشتې عفوا 2 میاشتې او 100 ورځې اتیا قسمونه پوره کړو هلته 30 کاله شوي دي بعضو ملګرو 3 خولې نه وتو اتیا ډېر دي اوس حساب وکړه ګوره هفته کې چې یو قسم خورې بیا مې کال نه اوړي چې هفته کې یو قسم خورې دې خبرې ته سوچ وکړئ او رسول صلی الله علیه وسلم 30 کاله کې څه د پاسه اتیا پیرې قسم خوړلی او د هغه قسم به هم د څه دپاره و نو ځان څه کوي کنټرول کوي نو د قسمونو د حفاظت اولنۍ طریقه څه ده ډېر به نه خورې قسمونه دویم چې قسم دې وخوړو اوس یې ماتومه دا به پوره کې او دا یاده که د ډېرو قسمونو کم سړی چې ډېر قسمونه کوي که نه د دې یو نقصان دا دی چې دې دا ټول سر ته رسولی هم نه شي نو لازم به یې ماتوي که نه او چې کم سړی کله نه کله قسم خوري ای سر ته رسوي بل د قسم یې وزني لکه اوس ګوره زما او ستا ملګرتیا ده او ملګرتیا زمونږ وشوه لکه څو میاشتې وشوه کاله پورې وشوه او په دې ټول کال کې ته زما نه یو پیر قسم او 2 واورې نو ستا به هم په زړه کې چېرې دا سړی قسم نه خوري ده چې وکړو خو بیا څه خبره شته یا به دې سر ته رسوي که ما بالپرز به دا کار کو ښه روزانه زه تاته زما دې په الله قسمي زه به وکړم زما دې په الله قسم ته به وایي چې یو کال زما د ملګرتیا وشوه روزانه دې قسمونه خوري نو زه به یم رښتینی خو دغه ډېرو قسمونو د لاسه اعتماد ختم شو بله ده که زه رښتینی م یم څه وخته پورې به کوشش وکړم چې دا قسمونه پوره کړم خو روزانه یو قسم پوره کول ګرانه به نه شي دا یو نیم نه ګرم شي ملګري سره زما دې په الله قسم یې که زه درشم دې کمرې ته او زما دې په الله قسم یې که ټلیفون مې راته وکړو او زما دې په الله او بیا ګرځي یاره به څه وکړو اکثر پکې با پسې راشي که وایي ما قسم کړی کار له سره نه ځم اوس ځم سړی خبرې ته سوچ کوي چې بیا به سر ته ورسوم او که نه نو دویم دا د ایمانو حفاظت ته دی ایمان یعنی قسمونه د قسمونو حفاظت طریقه دویمه دا ده چې کله دې قسم وخوړو نو اوس به پوره کې ماتې به نه ولې به پوره کې دا ګوره پوره توحید دی چا کې چې توحید پوره یي که نه د کوم توحید چې الله زموږ مطالبه کوي پوره توحید دا دی ولې ځکه چې دا سړی به و چې ما ګوره د الله نوم یاد کړی دی او وی زما په زړه کې د الله د نوم دومره قدر دی چې د هغه نوم مې پکې یاد کړی دی اوس به خبره سر ته رسو دې ته توحید وایي دې ته د الله تعظیم وایي الا چې تا په داسې کار قسم خوړلی چې لکه ځان دې د خیر نه منع کړی دی نو دې ځکه په تا لازم دی چې قسم به ماتې لکه یو سړی دا وایي زما دې په الله قسمي چې زه به د خپل روح سره خبرې نه کوم بیا به تا ته وایي چې درس کې خو ما اورېدلي چې قسم چې دې وکړه به پوره کې ماتې خو به نه موږ وایو صحیح ده دا خبره خو دلته تا چې قسم خوړلی دی نو تا د خیر نه ځان بند کړی دی غیر شرعي کار کوي شریعت تا ته وایي چې رابطه به ساتي تعلقات به ساتي دا قسم به ماتې لازم به ماتې او حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه ته نصیحت کو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وی ای عبدالرحمن مشرتیا مه غواړه مشرتیا مه غواړه ځکه چې مشرتیا ذمواري ده که او بله دا چې واذا حلفت على یمین او کله چې ته قسم وخورې عبدالرحمنه فرأیت غیرها خیرا منه او بیا تا ته یو بل کار ښکاره شي چې هغه د دغې نه غوری
فکفر عن یمینک وأتی الذی هو خیر، نو دا قسم دی مات کا، کفاره ورکا او کم کار چې غوره دی هغه وکړه. پوه شوې پکې نه؟ په دې یو ښکلی مثال ماله څوک راکولی شي؟ ابوبکر صدیق چې کله قسم خوړی او رسول صلی وسلم قسم خوړلی چې زه به دا ګبین نه خورم، دا دوه پې ښکلي مثالونه دي. ابوبکر صدیق قسم خوړلی چې زه به مستح باندې خرچه نه کوم، الله ایتونه نازل کړو، واپس شو هغه خپل کار ته. رسول وسلم په ځان باندې ګبین حرام کو، یا ماریه قبطیه چې دې ته به زه نه نږدې کېږم، الله ورته وایي د دې کفاره به ورکړي او دا کار به کوي. مقصد د خبرې دا دی چې قسم به ډېر نه خورې او چې دې وخوړو بیا به پوره کې، الا چې داسې کار باندې تا قسم خوړی چې ځان پکې د خیر نه منع کې، یا د ګناه د کولو قسم دې کړی. زما دې په الله قسمي چې زه به دا نشه کوم، پوره کوي به دا قسم؟ ماتوي، لازم به ماتوي، واجب دي ماتول، ځکه چې ته خو قسم خوړی چې زه به د الله سره دشمني کوم، قسم یې خوړلی چې زه به د الله نافرماني کوم. الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. دا الله دا نوم او دا هغه په نوم قسمونه د دې دپاره مه خورئ چې ځان د نیکۍ د کارونو نه منع کوئ. او دا ډېر عجیبه ده، لږ سوچ پکې کوم او ته ګوره. الله ما او تا ته څه ویلي دي چې ته موږ به د خپلوان ذکر کړو، د خپلوانو سره ښه کوه. دا موږ ته چا ویلي؟ الله راته ویلي. که اوس عجیبه څه ده چې یو سړی دا وایي زما دې د الله په نوم قسمي چې زه به ښه نه کوم، نو دا قسم چې د چا په نوم خوري هغه ورته ویلي چې ښه به کوې. اوس د هغه نوم اخلي او ځان د دغه کار نه منع کوي، د کوم کار چې ورته هغه الله ویلي دي. عجیبه نه ده؟ ځکه الله دلته وایي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، د الله نوم دې دپاره مه استعمالوه چې ته پې ځان د نیکیانو نه او د ښه کارونو نه منع کوې. او وی زما دی په الله قسمی که بیا مې سره منډه وواله ته به یې وګورې. دا وایي زموږ د پښتانه ډېر زما دی په الله قسمی که نه که بیا مې سره مرسته وکړه ته به یې وینې، نه ته به بیا هم مرسته کوې، ته به بیا هم کوې، ته به بیا هم کوې. دا ته شریعت خو وایي. نو قسم چې دې وخوړو بیا به یې ماتې نه، الا دا چې بغیر شرعي طریقې سره دې خوړلی بیا به ماتې. درېیمه معنی دا ده د قسمونو خیال ساتل، هغه دا دي چې قسم به ډېر نه خوري، چې دې وخوړو بیا به یې ماتې نه، او که ماتې کو نو بیا به کفاره ورکړي. دا یمین غموس دی که نه؟ نه، موږ د هغه منځني قسم خبره اوس ټوله کوو. ښه دا کفاره څه ده؟ دومره ته په درسونو کې ناست یې او تا ډایرکټ دا جواب ماله راکړو، غلط. قرآن کې د ترتیب ذکر شوی سوره مائده کې چې الله تاسو په دغه قسمونو رانیسي دا کوم چې تاسو د زړه نه کوئ، او کفاره د هغې څه ده که چا پوره نه کو، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینانو له خوراک ورکول دي. شروع دي ځینې کېږي 10 مسکینانو له خوراک ورکول، هغه داسې دي چې یا خو تقریبا 1.5 کیلو ته جوړېږي، تدوی له 1.5 کیلو وریجې یا دغه علاقې چې کوم خوراک ته قوت البلد چې ورته ویلی کېږي، غنم جوار صحیح هغه وله ورکړي 1.5 کیلو. یا ته داسې کار وکړې او دا دغې نه اسانه ده چې ته روټۍ پخه کړې، یا د هوټل نه یې والې د 10 کسانو چې 10 کسان پې مړېږي. نه زیاتې کول دي نه کمې کول دي. یعنې دا نه چې تا اوس د روپۍ 2 هغه سندویچ راغستی او یا داسې دا په 1 ریال چې دا 4 ډوډۍ کېږي تیلې کې چې راځي، دغه دې راغستې او یو روټۍ په یو تقسیمه چې ډوډۍ ورکول دي، داسې مسخره کول دي. او دا هم نه ده چې ګډان حلال کوو، ګډ پروګرام وکړه، دا بیا ته ځان سره ستا سره زیاتې کېږي. او الله په موږ مین دی ګوره سبحان الله. نه به هغه طرف ته زیاتې کې د هغوی به هتک نه کې، د هغوی چې روټۍ ورکوې سمه روټۍ ورکه، نه به د ځان سره زیاتې کې. نو منځنۍ روټۍ
کم یو دی چې ته عام موږ استعمالو هغه لږ انګولی راواله ورسره چاول راواله ډوډۍ راواله د سکو ورسره څه شی راواله ورکړه سو مسکینانو له خو دا یاده کوي چې پیسې دلته نه ورکړی کېږي دا زموږ په دې زموږ طرف ته چې کوم علما دي هغه اکثر دا فتوا ورکوي چې د خوراک په ځای پیسې ورکولی شي بعض نورې کفاري دی او دې کې خو نشي ورکولی ځکه چې ګوره قرآن دې لفظ ته ګوره فکفارته اطعام 10 مساکین کفاره ده لسو مسکینانو له خوراک اطعام خوراک ته وایي نو ما ورته اوس څنګه دې کې فتوا ورکړو چې زه خیر دی که خوراک نه ورکړه پیسې ورکړه او الله لفظ د خوراک ویلی دی نو موږ له پکار ده چې هغه ځای کې ودرېږو چې څومره راته الله ویلي او د الله پیغمبر ویلي دي ها بله مسله ورسره دا ده کوي چې لازم نه ده چې ته به دا غریبانان چې ته له خوراک ورکې مسکینان چې دی به سوالګري موږ مسکین چا ته وایو چې لارو کوڅو کې ګرځي نه یو کس ته پیژني سوال نه کوي زموږ د پښتنو کې داسې ډېر دي ځکه چې پښتنو کې دا یو صفت الله اچولی دی چې د خپل عزت ډېر خیال ساتي خودداری شتي پکې داسې بعض خو په هر قوم کې چې هغوی سره خپل عزت خیال نه خو نور غالبا دا چې زموږ خلک لکه غوښتو ته داسې غاړه نه ایږدي په اله اسانه خو ما ورته خو اندازه لګي چېرې دا سړی غریب دی د حالات ښه نه دي دا هم غریب دی بیا خپلوان نږدې وګوره لرې څه له ځي خپلواني هغوی له ورکړه ډېر حقدار دویم دا چې الله وایي او کسوتهم یا کپړې د لسو مسکینانو یا اختیار دپاره راځي یعنی که دغه کې او که دا کې دا کپړه هم دغه شان جوړه جامه چې ورکوې دا هم دغه شان چې نه ډېره ګرانه نه دومره ارزانه چې کار پې نه کوي او د ورځ دوه شی در اخیستی ډسکاونټ والا دوکان ته ورغلی او په 100 روپو کې او په 150 روپو کې د قصه ټوله ختمه کړه داسې زړوکي دې راغستي دي چې هغه د صفایي دپاره هم نه استعمالېږي دا مسې مسخره کول دي داسې جامه راواله چې منځنۍ خو الله ګوره ویلي دي من اوسط ما تطعمون اهلیکم لکه ته چې خپلوانو له څنګه خپل کور کې بچو له څنګه خوراک ورکې او هغوی له ته څنګه جامې ایلې دغه شان کار کول پکار دي ځان سره به زیاتې هم نه کې خو داسې به هم نه کوي چې هسې یعنې داسې شی والی چې د هغې څه فایده نشته او تحریر رقبه یا مرئي غلام ازادول دي او دا نن سبا نشتي نو موږ سره صرف په اوله کې پاتې شو 2 لسو مسکینانو له خوراک یا لسو مسکینانو له جامه دې کې ستا مرضي دی چې کومه یو تا ستایي فمن لم یجد نو کله چا طاقت نه وي اوس راځو درېیمې لا کومه چې تا په اوله کې داسې ضروري که نه هغه وروسته راځي فمن لم یجد کله چا د دریو کار کې د یو هم طاقت نه وي فصیام 3 ایام 3 ورځې روجې به نیسي الله وی ذلک کفارة ایمانکم دا ستاسو د قسمونو کفاره ده اذا حلفتم چې کله وخورئ واحفظوا ایمانکم او د خپلو قسمونو خیال ساتئ نو د قسم خیال ساتل درېیمه خبره پکې څه شوه نه زه د کفارې خبره نه کوم چې ماتې کړي موږ ویل قسم خیال ساتل دې کې یو معنی دا دی چې قسمونه به ډېر نه خوري دویم څه پوره کې وې دریم دا که پوره دې نه کو مات دې کړو نو بیا کفاره به ورکړي څلورم ورسره دا یاده کوي چې دا هم په دغې کې دننه راځي د قسم خیال ساتل چې په دروغو به قسم نه خوري او زه دا قصه بیا نه بیانوم کېدای شي ستاسو ذهن کې موږ چې د دروغو د ګواهۍ نه ځان ساتل قصه صحیح بخاري کې ده عبدالله ابن عباس چې ذکر کړې وه چې هغه یو کس هغه بل بوت ځان سره د اوښانو ساتلو دپاره او بیا د قسمونو قصه پکې راله ابو طالب ته هغه کیسه بیا واورئ هغې نه سړي ته اندازه لګي چې دروغو قسمونه څنګه انسان تباه کوي د آخرت نه مخکې په دنیا کې او ځکه یو حدیث کې داسې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې قسم سره سامان خو خرڅېږي خو برکت ورسره ختمېږي سامان خو تا خرڅ کړو
برکت لاړ ختم شو. د دروغو چې د کوم قسم خوړلی دی په هغې به د الله رانیسي. یو سړی زه د دروغو قسم نه خورم، زه صرف داسې یم زما دې په الله قسم وي چې په 10 مې راوړی دی او په 12 یې خرڅوم او زه رښتینی یم. بیا ورته موږ وایو د الله نوم دې دپاره خو نه چې ته پرې تجارت چلوې، د الله نوم دې دپاره خو نه دی چې ته پرې خپل سامان وباسې او کاروبار پې کې، د دې دپاره نه دی. دغه شان یو حدیث کې داسې راځي، ګوره دې ته غوږ کښېږدي، امام طبراني راوړی، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 قسمه خلکو سره به قیامت پر ورځ الله خبرې نه کوي، نه به یې د ګناهونو نه پاکوي او دردناک عذاب به یې دي. یو په دې کې هغه دی چې اشیمط زان، بوډا زیناکار، بوډا دی او زیناکار دی. او دویم عائل مستکبر، فقیر متکبر. تکبر خو اسم حرام دی، خو دا فقیری چې کوي نو بیا ډېر بد دی. او دریم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه. او دریم هغه سړی دی چې د الله نه خپل د خرڅ سامان جوړ کړی دی، د هغه نوم اخلي سامان پې خرڅوي، د هغه نوم اخلي سامان پې اخلي. د الله نوم دې دپاره خو نه چې ما ورته به خپل سامانونه خرڅوم که نه. دغه شان یو بله خبره دا یاده کړئ، دا ډېره اهمه ده. د مسلمان په مسلمان باندې دا حق دی چې ته به کوشش کوې چې د قسم پوره کېدو کې له ده مرسته وکړي، او دې ته ابرار المقسم وایي. حدیث کې راځي د مسلمان په مسلمان باندې 2 حقونه دي، صحیح بخاري کې شته. یو پکې دی چې د دې مسلمان په قسم پوره کولو کې مرسته کول، په شرط دی چې د ګناه نه وي. لکه اوس یو سړی قسم وخوري، مسلمان زمونږ ورور دی، زمونږ ملګری دی، قسم وخوړو، وایي زما دې په الله قسم وي چې دا پلانې شی به زه تاله درکړم. د اوس قسم کړی دی، خو اوس یې نه رسي چې دا پلانې کار هلته دا شی ورکړي. دا کار یې د اوس نه بهر دی، د ډېرو وجوهاتو د لاسه. او تا ته پته ولګېده چې ده دا قسم خوړلی دی او دی اوس کوشش د پوره کولو کې، خو اوس یې نه رسي، نو د ده په تا حق دی چې ته ده سره د قسم پوره کولو کې منډه ووایې. پوه شو بګه؟ نو دا د مسلمان په مسلمان حق دی. یو بله دا مسله ورسره یاده کوي، د قسم تعظیم یو دا دی، او دا خصوصا د الله تعظیم دی، چې څوک تا ته قسم وخوري که نه نو یقین پې کوه. دا په اصل کې په الله یقین کول دي، ځکه ته د الله د نوم قدر وکړو، نو د الله نوم یې ته واخیستو ځکه ته یقین وکړو، دا ته د الله قدر او احترام وکړو. چې څوک د تم قسم وخوري یقین پې کوه، الا دا چې یو سړی مشهور وي په قسمونو چې ډېر دروغ قسمونه وخوري، بیا صحیح ده. خو چې یو سړی په دې نه دی مشهور، دروغجن نه دی، دوکهباز نه دی، او تا ته قسم وخوړو، بیا نور تحقیقات ورسره مه کوه. او ځکه حدیث کې راځي، امام ابن ماجه راوړی دی، من حلف له بالله فليرد ومن لم يرد بالله فليس من الله. چاته چې د الله په نوم قسم وخوړی شي نو راضي دي شي، او چې د الله په نوم چاته قسم وخوړی شي او دی ونه مني نو الله د دې سړي نه بیزاره دی. تا ته الله یاد کو. ګوره موږ دنیا کې د یو بل څنګه قدر کوو، دا مخلوق د مخلوق. لکه یو سړی ډېر قدرمند دی، ستا په زړه کې ډېر عزت دی، او ستا خواله یو کس راشي او تا ته دا ووایي، وایي زه ګورې دغه پلاني ملګری یم، یا د هغه سره کښېنم پاسم، ستا د هغه پلاني سره دومره طبیعت لګي، دومره قدر یې کې چې ته راته وایي چې زه صحیح ده چې ته د هغه سره کښېني پاسي، بیا خو به موږ دا خدمت هسې وکړو. کوو موږ که نه کوو؟ نو چې یو سړی تا ته ووایي چې زما د ستا په رب قسمي، د دې الله تعظیم دا دی چې د هغه نوم درته څوک یاد کړي بیا پې یقین کوه، الا چې دا سړی په دروغو باندې مشهور وي، بیا که په یقین نه کوي هېڅ خبره نه. هلته ته الله تعظیم کوې، خو دا سړی په دروغو مشهور دی. یو بله اهمه مسله د قسم په باب کې هغه ده، یو سړی دی په هغه باندې په زور زبردستۍ قسم وخوړی شو، یعنې یو سړی په ټوپک کې، خو ته به دا قسم وخورې، یا چې یېره وه خبره قسم یې وخوړو، یا اوده و، یا بېهوشه و، عفوا عقل کار پرېښودی، نو په دې حالاتو کې دا سړی په دې قسم نه رانیوی کېږي، نه پې کفاره شته. کم زور زبردستی،
عقل کار پرې ښودو هېر شوي وتې یا په خوب کې قسم وخوړ کله کله سړی خوب کې خبرې کوي که نه کوي اوس یو سړي خوب کې وایي زما دې په الله قسم وي چې زه به پلاني له دا ګاډی ورکوم هغه پورې باید ختئ چې ته به اوس دا قسم پوره کوې تا قسم خوړلی دا خو خوب کې و نو دې ټیمونو کې نه قسم پوره کول ته ضرورت شته نه کفاره پېشتي که ماتې کي ځکه چې اراده ده نه وه چې دې قسم وخوري دا یو څو مسلې د قسمو سره تعلق ساتو خلاصه دا شوه چې مؤمن څه کوي مؤمن د قسمونو حفاظت کوي مؤمن په قسم کولو کې احتیاط کوي الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې دا څومره اوچت صفات چې قرآن او حدیث کې د مؤمنانو راغلي دي الله دې په موږ کې راولي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد